غم مې نشته خو د غم احساس لرم. ولې غم کې چې د جانان په خوا کې ناست یار مې خپل دی د غیار یره لرم. یار چې خپل وي دا غیار به څه مجال وي. و دا شیخ صاحب لورو د عاشقانو د دنیا دشمنان وي خو د ناس اراده نه وي. راځه راځه کښېنه. وګولاله د عاشق مثال د ځمکې وي او هر انسان پې خپېږ دي. عاشقان هم صرف په برداشت پوهېږي. د ژوند دا اوږد منزل د مینې په رڼا روښانه کېږي. او دا راته ووایه یوازې خو مې نه پرېږدې که نه؟ د عاشقي د ځان له فلسفه ده. عاشقي ځان له فلسفه ده خو چې رښتونې مینه وي که نه هغه خامخا ځان ښیي. لکه ستا مینه رښتونې ده. ګلالې ما خو درته څو پیرې وویې چې د مینې په لار کې خو مې یوازې نه پرېږدې که نه؟ هېڅکله هم نه، مرګ قبله هم بېوفایي نه. ګلالې ته ما سره ډېره مینه کې. I love you. I love you. I love you. I love you. کته راکوشه برابر درته پټرول ختم شي. ډېر روانې ګلالې رپې مه ستړې کوه دا غوړ منګې دي. لټو دا به ته ډاکټر قدیر نو ما لیدله ووښو. اختره بچي د دې تپوس به درنه کومه. میلو یخ اوبه مې در باندې وتلې اوس څه کې کوه. مشر ورور دی دی مشر ورور مثال د پلار وي. خوی د باچا لرمه بخیر راغلی. د دې بها کیپټنا زما په خیال جوړ د سکول کار ته ناست دی او کار خو به خامخا کې چې کار وکړي نو هله به درنه لوی سړی جوړېږي. ما ته پته ده ما ته ډېر نصیحت مه کوه با چې زه هم لوبو. شیرام لالا څنګه و؟ و د زړه سره شیرام لالا ښه دی ښه سور کې وې دا نورې ناکراره دی و والله د چا یادونو لیونی کړی یم. ته روته کمې وې. ته کښېنه چې زه تا له چای راوړم. وچې دې په شړک ولګي هغه د چا خبره وي موږ رالو ناویلا او ناوې لاړه نیا کرا. ما ته د کور کار پروت دی زه به هغه وکړمه. مړې تا ته ښه پته ده چې زه تا له راځم او ته خو ځه ورشه هغه رور دې راباسه. په خپل هم په نالت دی زما ورور دې هم په نالت کو. ای جینې څه سوچ کې هېڅ نه. ورشه که نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خدای چې راغلی مړه و ظالمه ټول ورځ مې ستا انتظار کو ولې دې دومره ناوخته؟ او هو انتظار مې خو چې زه نور ورغلی کال به دې کړو خو زه خو تا پسې راغلی خو چې خور مې پسې نه و درلېږلې هم به نه وې راغلی ما درله بندوبست کو او هغه هم د شرابو. والله ډېر زیات خوشحاله کړم بارم خانه چې ته نه وې که نه چې ما به څوک یار یروړه ته خو ما نه روغ جوړ که که نه ټوله دنیا نه ده دې پو کې مې درته وساده ګله وساده ګله و ظالمه ما خو ډېر ګران دی ته خو راغلې دا دنیا په دې خپو کېږدې که نه ستا زړه په خپو کېږدم او که نه وکمه یا وکمه چې ته په سور کې که نه ما دا زړه باغ باغ ماښامه پورې دا بوتل ختم کړه چې ماښام به له بل راوړم اوس دننه لاړم د الله په امان چې ستا په شان تشنه یي که نه ډک شه غمونه.
تر اوسه پورې وده دی پیسه وکنه کار نه چیزي وسړیا ټوله شپه موبایل ته ناستي او بیا سهار د کار له پاسېدو نه وي دې سنډا ته وګوره ته به ویل چې ټوله شپه یې یوه کړې ده پاسه وی دا څه کوم پاتې ځان ته وایم پاسه پاسه روټي خلاصه خوب نه پاسه وګورې کینه دې ده زه نن کار مال نه ځم زما د ملګري واده دی هلته ځم ما له کمپنۍ راوړه بل ستا د پلار نوکری یم څه مخ لاس وویځه لکه د هندوانو په شان مخ دې نیولی دی یا مورې زه درځم ځه راځه خدایه پاکه په کور کې راته ګناه کېدولې دی السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر ډوب سوچ کې پروت دی اشنا خیر خو دې کنه وای دا سوچونو مې د زړه کور وای چې روز تیریږي نو غمونه مې نورم سیوالي واشنا خلک سپوږمۍ ته وکتل او ته دې یوې جینۍ ته د زړه حل نشي ویلی یا خو راته ښه ساده ښکارې او یا ښه بېوقوفه یې واشنا ما ډېر خو څوک خو چې کله مو خبره کوم ته به وایې زما د شونډو چا پېژندلي یا چې د زړه د حلو سینګ واشنا وغه دې نه ده چې چېرته درله یو د یارې تعویض وکړمه وپرېږدم مړه هغه تا نه دي اورېدلې د ملا تعویض خو کار ونه کو که د تعویض په ځای دا په غاړه واشنا دا په تعویضونو نه ده دا د قسمت خبره ده واشنا ته خو همت وکړه که نه د همت کولو والا ښار نه وي ها لکه ستا دا مطلب دی چې په سترګو پټی کېدم او د زړه په سندان ته کښېنه زه عمر پسې ورځمه چې چېرې لګیا پمینا میں ساتلے لاڑ تیر وتلے خدے خبر چا علم سولے لاڑ تیر وتلے زستا سوری تم سلام کوم عاشق صاحب میڈم منم چې زه عاشق یم خو ته هم د لیلان وسې بېشکه نن کار لنی تللی میډم د کار سره د زړه لم هوا پکار ده دا زړه څه ګناهګار خو نه دی زړه ګناهګار چېرته دی ټول عادتونه د ماشومانو په شان دي خپله کوي د بل نه مني ای ګلالې زه غریبۍ په منډه کړې ما کني سینه کې زړه د بادشاه لرم مور به دې راایستې وه لږ پام به یې غلط شوی چې مور مې دلته راوسته نو بیا ما دلته څه کولم هسې به مې درته خاندلم ټیکس میکس پرېږده مړې نن مې هسې ډیوټي کړې ده ورشه ښکلې غوندې چېره له پخه السلام علیکم وعلیکم السلام
واشنا ته دې در واده له نسی څه اوې غم خادي کولم پکار دي او پاتې دنیا ده واشنا څه وکړو بغیر د کاره هم نه کېږي واشنا د دنیا دا کارونه خو نه ختمېږي هم به ختم شو خو دا کارونه نه ختمېږي وې ته هم دا کپړې بدلې کړه او زه چې ځو په لاره باندې زه هم دا کپړې بدلې کړم واشنا ستا خو ښه د زړه نور سیوا دی دا خو راوختي دي سبا وکړه لږ وروسته به لاړ شو پلاره صرف روټۍ له ورځې ولې خدمت په نه کې اوې څېره به له هم کول غواړي لږ صبر وکړه زه تا له چې ویمه زه به کپړې بدلې کړم خو بیا به ځو که نه خوښه مې ده داسې کار وکړه ما له رنګ راغې زه به لږ خبرې وکړم او ته چې وکړه صحیح ده صحیح ده؟ باشه. وده زړه سره ښه ده چې رایاد دې کړم کني ما خو یې بلیک لیست ته جوړ ورویشتې ما ښه ده که نه وې زه نن روزګار نه یم او مازدیګر به درشم یاره زما دغه ملګري حیدرخان نه دی د هغه واده دی هلته ورځم که السلام علیکم وعلیکم السلام دا څوک وو چې داسې په خندا خندا لري ورسره خبرې کولې څه کوم نه زما د سکول ملګرې وه د زړه مالک نه یم ګلالې اختر کار راځي دماغ خو دې په ځای دی که نه ته په سکول لرځي دا خدای چې سکول ته ځم الله دې ته نیکمل لوي نیکمله دا دې څه وایي دا به کله نه ډاکټر شي تبا مې چېرته ده تبا مې نه ده دا مره مې نښته شانتې ده لږ اوبه را باندې وشه دا چې خو یې شوې ده څنګه ګرمه ده دا سپېر خو دی که نه نشه خو دې نه ده کړې دا اوبه دي ګورې ښه اوبه دي ما که چې ده کورور دې راغی که نه نو دوی پاران خان تللی و نري شه وی راغلی و صحیح ده لاړم ها Powiedz na wtedy. تا په بیت او به د پیرو د لور تصویرو دا چوټیاړو غیرت نشته اله مشر ها ما یو بلار مړ دی تر ځان بلار ما جوړاوه منم زما د تر لور ده پستان د تر لور او دا لاول زما محبوبه بیا زما زتنا ته بے غیرته ځان لري کار کتل دي اے د غیرت قدر دا خپل دې په واک کې کا زه به دا هیر کم چې ته زما مشرور یې ما ته پته را چې پتا سترګې پټې دي خو بیا به ستا مشرور یم ورورو مشرور سپلار مې نه شکر وباسه چې خبرې در سره لاس درته نه ما ته پته را بچې چې پلار دې نه خو مشرور خو دې هم که نه زه تا په سې لاره باندې راولم بچې خو ته به بیا د دې خبرې ډېر ارمان وکړې او وخت به تېري بچې اوس هم زما خبر ومنه او سړی شه بچې سړی شه
دې دې ارمان پیرا د چا ارمانونه نه کوي دا پکې بله لکه خو ته به تللی وې که نه هلته په واده کې به دې خوړلې وه ما خو روټۍ موټۍ نه ده تیاره کړې یاره خو غل تر کوره پورې ځغلی وی د کوره ټول خلک نه ځي بیا ورپسې خلک خنداګانې کوي مونږ پښتانه خلک مېلمنو ته خوشحالېږو چې څوک هم په در راشي نو ډېر قدر عزت یې کوو اوس شوی کار دی روټۍ تیاروي راوړه چې ځوانې وخوري سړیا ما هم دا نه به خوړلي وګېږم ښه مزېداره چټني به وکړم او د پاسه او نیمبونه جوړ کړم او دواړه به یې په مینه مینه وکړو یا مورې زما د دې بابا دماغ خراب دی چې دلته چټني خوري نو هلته د ښه روټۍ ولې پرېښود په ده خدای نه ده خورولې دی وایي چې ما ته پې ځان بدي ښکاري لکه چې ته به وایې چې جومات ته سپلی راپټوي دفتر سره لګي او دا وګوره ټول دفتر دا پکې ده ګورې دا خبرې کوي دا دا سړی او راسته دا وخته چې برکه زه دا چټني راوړم روټه ښه دی که نه ګلالۍ ته جوړې ډیوټۍ نه دی کړې من فکر دی نو تا جوړ بیا خوب نه دی کړی خوب به څه وکړو ولې ونې تا سره مینه ته ولې نه ګلالۍ اګیرو اوبه راله لږې راوړه پته کې نه زه د اوبه راوړم ورور دی اواز کې اوبه به بیا وڅښه نه به راتلی که نه دا وخت ستا دی راتلو و ظالمې زه خو لس منټه کې رالم انسان یم سپېرې خو نه یم چې ما درته نه ویلي که نه ته پخپله نه راځې و ظالمې زما خو د جون لار د هغه ځای نه شروع کېږي چې کوم ځای کې ستا قدم وي بیا دې مور راولېږه که نه ما ته د بارام خان ارادې ټیک نه ښکاري بارم خان به ګیلاسي ګټه همیشتن د رښتونو محبت وي ها بیا زما هم واوره په ګټه کې تاوان هم وي مړې حوصله کوه ته په ژوندم زمای او په مرګم زمای بارام خان خوله جوړوي خو چل ولا نه ورځي و د لیلان وسې بارام خان سم نشي کولی ټوله ورځ مې زړه ستړی شو ورشه یو کپ چای راله پخه کړه ډېره ښه. واشنا یې ما چې د شرابو څښونکي درلې اسکي لږ اولا مې پرېږدې واشنا کله ناکله خو ډېر ارمان وکړم ستا په شانتې مې ورور دی که نه روک شغل واشنا
ځان له د نظر چشمې جوړې زه خو د ترور نه کم نه ګورم. وظالم څوک هم په سټامپ پیپر درته ولیکم قسم په خدای که درته ضرور نه کم ګورم. واشنه دا خلک وایي چې دا دوستان دي او زه دا وایم که نه چې دا دوستانه په خپلولۍ کې ده. زه پوه نه شوم. زه به دې پوهېږم شه. وا اجمیره زه دا وایم چې ګلالۍ زما د غاړې حال. وظالمه دا خو تا زما د زړه خبره وکړه. واشنه دوستان دې وي او هم ستا په شان. اوس که اوس که यार चढसते जिंदगी दे यार एक अरुण तुळबस ना बस छुट्टी बघू यार. واشنا ته بالکل ټیک وې خدا به زموږ په نصیب وي. واشنا دام د الله شکر دی چې روغ صحت یې راکړی دی او د ملغلرو په شانتي دوستان یې راکړي. ستا خبره سولانی سولانی ایکشن بالکل ستا خبره سولانی. یاره اشنا نن مې دا زړه ډېر زیات خفه دی چې دا څه وجه کېدی شي یار. واشنا د څه له غم کې چې دا اشنا دي که نه نو ورک شه غمونه اوې زه تا له ښه ګرم یو کپ چای راوړم. ښه نه نه تکلیف مه کوه زه به داسې کار وکړم کپړې به بدلې کړم زه به ګلالۍ دې کره ورشم هلته به کې وڅښم. صحیح ده څه دا کار خوښه ده نو. बाजी یو ته کې دوه پیرې دوه مخه بناوه. نه چې ورځ کې 2 ځله سکول ته تلل نو ښه به نه وه. استغفر الله باجي خو دې دې له داخله ماته کا. نه چې د خپله مې ماته کړه بیا به سبق درته څه وښیي. مه کوه ماشوم دې خوږې. دا څه غوږونه دې راکړي دی هسې نه سمېږي. وظالمې هغه ماشوم دې پلاستیکي غوږونه دي چې په لاس کې به یې وباسي. ښه دا راته ووایه چې څنګه دې لار غلطه کړه. کار له تللی وم خو دا زړه مې ډېر ناکراره و د مینې اکسیجن یې وم ځکه راغلم. ها لکه ستا زړه هم په مینه پوهېږي. ولې څه شک ما وې ته لکه ماشوم یې. ولې ونه که ته نه وې نو زما ژوند به ډېر ګران و او ستا په هره ساه کې زما سره ده. زه خو هم ویم چې هر وخت ما سره وې یو ته وې یو زه وې. یا لکه مور ته دې حل ووې او که نه. مور ته مې ټوله کیسه وکړه هغې وې چې رور که راځم چې دلته نه راشم اجمیر دې کره بیا لاړه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. اجمیر دې کره بس څوک لاړ شي اوسې جینې ټولې شانتې چې تیار که شپ شپ شپ. مورنه بیلخانه کار روزګار نه ځه دا ټایم استاد کار دی او ته راغلی دلته مونږ کره ناست دی ورځ تاسو ګورې څوک شته نه ډېر بوره حالت دی یار. لالا زه خو پوره کوشش کوم لګیا خپل کار کوم. کوشش نه خپل محنت کوه. غریب سړی صرف په کار باندې ښکاري. زه به ارام کوم چې چای وڅښې نو که بیا ځې نو ځه ټیک شو.
یې جینې زما شکر دی چې دومره پیکه چیرې پخ کړی ده. زمړه زه ټوله ورځ ځان له ستړې یم خیال به مې نو. یا مورې تم ډېره زوروره یې ځان له ملګري وګوره خدمت به هم دې کوي اوې کټ کې به ناسته یې تیاره به درله وړي. ایس بیا هغې ته ملګرې نه نوکره وایي نوکره. دې چې دا خوله سپۍ سپۍ کوي که نه نو زه پې ښه پوهېم دې کې هم د څه چل دی. و مورې نن سبا د خو وخت نه دی زه خو ستا د پیلې لګیا یم. واو ما ته پته ده چې تاله زما د غمه خوب هم نه درځي زه در باندې ډېره ښه پوهېم. یا لکه دا چې زر اوس کا شابه چې کار لږ دي ستړیا کم کاره نو ولې په سرې راواړم دا چې زر اوس کا زر راځه. یا الله پاکا د قیامت نغې دي مور او پلار هم بدل. اے مورې کپړې راوړه چې کار لازم نه وخته کېږي. اوه مو یار دې بجلۍ سخته خندا راویسته ده والله په ژوند دې ستومانه واشنا دا نن دې ولې دا دې تریو کړی دی؟ بڑا اشنا د بجلۍ حالت ته وګوره دې خو کار نشته چې کار راشي بجلۍ نشته دا سر ژوند. واشنا کار او بجلۍ سره خو به ګورو خو یو خبره راته کومه داسې نه خفه شې دی. وا اشنا ولې به خفه کېږم او که خفه شم که نه نو خپل ګرېوان به بلوږم. وایه څه ویل غواړې؟ واشنا دا بارم خان خو ستا تره کره ډېر ځیرا دی زما په سترګو ډېر بد دی دا ښه سړی نه دی. وا اشنا څه وکړم د هغه هم د تره کور دی کني زما هم په دې سترګو ډېر بد دی په سترګو څه چې زخر را باندې لګېدی زخر. واشنا خو مې ډېر غوسه شوی خو غوسه کېږه ما زه خو وایم راځئ چې ډېره ښه خبره دې وکړه خو ورشه د خوراکو درته راوړه د خېټه کې هم ډېر ګډ کېږي وږې شوی یم. راځه چې څو کنه ته ورشه چې یې راوړه زه به ګلالۍ سره یو څو خبرې وکړم. ما چې تا سره د ژوند تېرولو کم تصور کړو هغه تصور له الله موجود ورکړ. زما د ژوند رنګینې تا سره شریکې شو. ته څه ویل غواړې زه پوه نه شم. زه په دې پوهېږم نه ګلالۍ د ښکلا په چمن کې ته ګل او زه بلبل یم ستا هره ادا زما سترګې یم. بهرامه ستا دې الفاظو له څه څه وجود ورکړم. ولې ونې څه یې وویل ما ستا ورور سره خبره وکړه. زما ورور سره د څه خبره؟ ګلالۍ ما تا ته دا ویل غوښتل چې زه تا سره مینه کوم خو زما ژبې ما سره ملګرتیا نه کوله. دا ښه ده چې ستا ورور ته دې خبرې کړه خپله وکړه. د څه خبرې؟ ستا ورور ما ته وي ته ما ته د ورور نه کم نه ښکارې خو زه مور ته د ورور نه کم نه ګورم. کور مې وله ورکو ګاډی مې ورکو کار به موله روان کم او ما دې ستا رشته وکړه هغه اقرار وکړو. زما د ورور دماغ خراب دی چې شرابي له خپله خور ورکوي. جینې څه سوچونه کې هېڅکله زما په سر لږ درد دی زه آرام کوم.
واشنا دا بیا څه په ډوبو سوچونه کې پروت دی مړه واشنا ما په ژوند کې صرف د یو شي خواهش کړی غم زما په لاس خو زما نوم بارام خان دی چې کوم څیز زما په لاس نه راځي زه له نومو نشان ختموم واشنا اتا نه دی اورېدلی په دنیا کې دوه قسم انسانان تباه دي یو اصیل او بل شرابي واشنا خبره دې په ګل بل مو شرابیان خو د چملاس ته غوام نه پاس او بیا هم د خلکو په دې سترګو کې اسی مالې چل راځي واشنا څه چل درځي مونږ هم لږ پوهې که که نه یار زما د تراغې لونه او ولې هغه زما په رشته خبره خو زما نوم بارام خان دی زه به هم پوه شم واشنا هغه تا نه دی اورېدلی چې په کم چمن کې ګنده بوټي وشي نو هغه به د منډه ختموي وای دا ما خو ښه پېژنې دا چې په دې دنیا ورته اور ورته مخ به له تیزاب واړم چې په ژوند یې ستوم چې غمونه کې زه در سره ولاړ یم زمون په ورور باندې نشو سترګې پکې کاری دي زما خو د بهرام شکل بدی شي السلام علیکم وعلیکم السلام ستا د ورور څه ځان شرمولی دی او دا څنګه فیصلې کوي دې ستا ژوند ته هم نه ګوري هغه په موږ څه کوي هغه ته نشه میلاویږي بارام خان خو مونږ له ځکه دا کور راکړی دی ندیمه انسانیت په دولت نه دی خلوص دی او بارام خان د خلوص د مطلب نه څه خبر دی ګلالې ته ورته صفا صفا انکار وکړه داسې د زور خبره خو نه ده زه به خو زهر وخورم خو بارام خان ناوې به جوړه نشم که ډېر بد دې جوړ شو ځان له به د کړی کور وګوري او بالکل دا خبره د څو دانې صحیح وکړه او مشران هسې وایي وایي د فقیر دپاره یو در بند او سل کولاو بیا هم نن نه کوشش وکړئ کور پسې واشنا نن مې دله داسې امپورټنټ مال راوړی چې سکي دی په ځمکه وې درځي به په اسمان والله د خپل سکه رور نه مراته ګران په ایمان زم چې د زړه کې د حیثیت هم د زړه کې ما ته پته ده چې شراب ستا ژوند دی دومره شراب به دله روړم که نه چې په 20 کاله کې هم ختم نه کړي 20 کاله نه رورا صرف 24 घंटे 24 घंटों के वे पता न लगी वो ब्रेक दमना दा अजमीरा دا خود مواله او دا به ګلالې له وله دا مې هغې له واشنا دې ته څه ضرورت دی هغه خو هسې ستا په نوم ده ما ته پته ده چې زما په نوم ده یار وې دا خبره ښکاره ده د هغې ارادې ما ته ټیک نه ښکاري دا به د هغې خوښوي ژبه به دې کټ کړم ژبه کوټې ته ویسته کړم او د کارغانو د خوراک پې کړم کېنه مړه کېنه غوسې مه کوه سړیا دا والا سر دې پیر سر نشه ما کړی دو ته صرف خبره او غوسې مه کوه دوري دومره شراب وڅښه دومره ځان ته د شیرې راپړه
واشنا څه سوچونه کې ولې نن کار نه کې څه یار طبیعت مې ټیک نه دی او دا زړه مې ډېر خفه دی واشنا زه خو یم راپاڅه ډاکټر لرې بوځه نه اشنا ته دومره خبره نه ده الله به خیر کړي واشنا بارام خان خبره خوره کړې ده چې ستا تره کرے رشته کړې ده رشته نه اسمان یې کړی ولې دا غیرت دی او کنه زمړې واشنا ابتیګه ما زه د حقیقت وایم ما ته پته ده خو زما خبره وګوره ګلالي صرف الله زما دپاره جوړه کړې ده زما دپاره ها ګلالي وعلیکم السلام وګلاله ما تعالی دا وای دا جوړې بارام خان را لېږلې ده لالا دا څه دي ولی ونی وساده ګولې دا ستاره کړدن ګوته ده کنه څه ستاده کړدن دا لا څنګه کوي دا زه ته خبر نه یم ورنه دا خو دې ډېر خبر لګي دا خبرې د مشرانو دي واه ګوټي کې سبق هم سوي پښتو دې نه راشو ته دا بارام خان چنغلا دا به زما په خوښه کېږي कल दास खेला इस्लाम के मुताबिक उसके रखूंगा कशरी कशर होता लाख में छोड़ेगा रुक जा समझेगा बस्ता फकीम बराम खान डोले के बकीने जमा बखवा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम और वक्त के फला चिंगल मदद को वदा سپینه کوکه او دومره غوسه ولې ونه تا سره غوسه خوند نه کوي ښه ما ته لس پیری وي چې مور دی راولېږه ته د چا منې اوهو ولې ونه ما خو ته په غب غب کې زر پیری وې اړو په ډډه نه اوړي اړو سغم وسره نشته زما واده بارام خان سره کوي انکار باندې وته کړو کنه صرف په جړاګانو په مکر پوهیږي جنن پور والی ما دا شکار وکړه ته کور ته ورشه زه به څه چلو کوم یزیاد تو خو د وخت راغی خیر خو دی کنه مورا تا ته ما څو ځله ویلو چې مال د ګلالي وغواړه خو تا چېرته منله هغه دغه شرابي وغوښته خو ما یې په زړه ټولې مرګم وکړه یزبیا ما خو درې څلور پیرې د هغه رشتې تپوس وکړ هغه شرابي د چمني ته هغه شرابي خور او هغه شرابي سره جوړېږي هیله جوړ په جوړ ورغه ګورې دې کې د ګلالي څه قسم دی که شرابي دی نو هغه رول شرابي دی او ګلالي خو زموږ مینه ده او زموږ عزت دی یزبیا اوس پکې څه لیکي الله دې خیر کړي بچې
તારે છે ને કહી દે ઓરે દાદા से दवर दे कि सो कम न चाहे बनी और चा सर इख्तियार से चाहे पखपल अफवा जुन तीर की अवे कि दा गुलाने से नहीं करना तो दा चापला इमरान निश बोले बच्चे अंगार जाने दिलवार जाने तीसरे नमूने के दे वमोरे दे पख्तो न रात मखया गुलाने जमा मिले दा او کچره زما مینه نه وا نو د تر ډول خو مې دا کړه مجاج څنګه دې شرابي نه کړې وا स्कूल का इदारा तो स्कूल की रिसर्च दकड़े किताब तो इंसान मरकरी दे तमांचे दुश्मन है मैडम इंसानत बदौलत न दी बखुलूस दी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम राजा की न कर गुलाले नवीन जोडे बार दले दे आओ सरा परून दे शहराम दफ्तर ته تلو ما کا ضرور نډیر تنگ دی تنگ بته نه چاغي مثال د جناور دی چې کم سړی نشه کوي نو هغه به انسانيت د کم ځای نه راشي او چې انسانيت چاګي نه کنا نو هغه مکمل جناور دی هغه نور کم نور زمانو هم نبیل خان دی چې ته هیڅ غمونه کې په جون به السلام علیکم نبیل بھائی وعلیکم السلام تاسو کې نه چې تاسو چیرې نویدا خبر شوی ما پرون اجمیر ډیر وهلې وي د شرابو په نشه کې والو ما مړه خیر دی مشرور دی دا قاسم دماغ کار نه کوي لکه گزاره وسره کوي بس خپه پدې ما چې احساس پکې نشته مړه الله بخیر کی ګټه همیشه د سپینیت وي او موږ له الله خامخا بری راکړي ان شاء الله یجینه اچې ضروره کنا परेशान है خیر چرته دی یار دی بارم خان خو زه یو دوه کې حیران کړی چې د سره څه وکړم د سره څه وکړم ولې ونیا د سپونه یا لرې او یا غلې منم ستا خبره په ګل بدله ده خو د هغه مثال د لیوني سپي دی او د لیوني سپي نه به ځان ساتي ورپسې ورځه هغه پسې تللی وم خو هغه له انجل نه ورځي خو ما سره یې بله رشته لومبۍ نصیحت او که په نصیحتو نه شوه نو بیا مصیبت نه نه جګړه ونه کې جګړه په سپو کار دی اشنا داسې انسان ته به ځان نه ځناور جوړی ځکه چې هغه په انسانیت نه پوهېږي واشنا ته په هر وخت فکر کوې نن به زه کار کوم ته رارسېږه ٹھیک ہے وګوره زه وختي داسې راغلی یم او ته سوچ کې ناست یې دا څه سوچ کې هېڅ غم ونه کړي زه یم که نه وایې د بارم خان نه دی رانه مکمل تاخ کړی دی چې د سره څه وکړم زناور ته به ځان نه زناور جوړوي صرف دومره خفه یم چې سکون یې راله برباد کړی دی او حیران یم چې څه ورسره وکړم
ته ولې غم کوې زه ستا د ژوند ملګری یم ډالې دې خبره خو دوم ډاډه یم کني ما موزه پورې او ته خوشي کړې و السلام علیکم وعلیکم السلام زه خدای چرالې ما ستا انتظار کو دا به چې دا کاکا ډاکټر له ورسو دا کاکا جی ډاکټر له ورسو چې راشو بیا به ګپ لګو واشنا نن درله په خپل لاس دی دا زړه دې یا होना दो आजम किचन चलो जोर दलरो एना बगैर पंच ذات رونا ده به اوس کما صبر وکیا ستا خبره چې ورې شراب بغیر چنچور بالکل خوند نه کوي واشنا په دنیا کې د هر چیز جوړوي لکه ستوري او سپوږمۍ شپه او ورځ ځمکه او اسمان اشنا لیلا او مجنون همدغه شان شراب او چنچور ومنم اشنا لږ دې نشې ته خو مې پرېږده که نه اشنا دا شی خو ډېر زورور امپورټنټ ودرېږه دا بالکې دې نه بوځي زما په خیال چې بېګا شوګیره کړې ده نه لالا طبیعت یې ټیک نه و ډاکټر ولره ودرېږه زما یو خبره یاد ساته اوس هم څه تلې راغلي نه دي زما خبره ومنه په دې هر څه نه ووړه لالا زما د ژوند یو اصول دی زه ژوند په خپل انداز ته ولې نه پوهېږې خو زما موره ته غلط انجام یې بچي غلط انجام بلاله اے بلاله سدي ما څه چلې شروع کړی وزالي سم د اختر میاشت چې دوی وینم کنه دې مې زړه ته سکون ملو شي دا وخت په کور کې څوک نشته دا حتی سره نشته چې ته ما سره دا قسمه خبرې کوې زړه باغچا وې د باچا اے کمکلی دا حق زما تا سره پیدا شوی دی زکه چې دا پاکستان دی او د پښتو په کتاب کې مهاجر کړی ستا دا یو سترګه جاري بل خان ته ماته قبول نه یې زړه باغچا وې د باچا لري تو زمان یې او سترګې درنه اے بارم خان د انکار عادت نه دی
तुम आप आदि मजबूरे राजा बदन कटकम आप पतली के लगा दासर सिर्फ देश में डरी वर्षा आवाज जोड़ा वर्षा जिसू ए द पख्तो टेकीदारा ما ته متص بغیرت تغاری ګورم دا مان څوک راځي माना खुद जनावर जोड़ दो जनावर